بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديرو درنو محترمو مسلمانانو خويندورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن ستاسو خدمت ته یو بل موضوع وړاندې کول غواړم. هغه دا موضوع ده چې نن ورځو کې د ټولنیزو رسنیو څخه یو تعداد مسلمانان یې په تشویش کې اچولي چې آیا دغه راتلونکي رمضان میاشت کې به مسلمانان روژه ونیسي که روژه باید ونه نیول شي. یو تعداد خلک دي چې دا د مسلمانانو ذهنیتونه مغشوش کول غواړي، فقط غواړي چې مسلمان په خپل دین کې په شک کې واچوي، بې علمه بې اساسه بې دلیله یو خبره به کوي. بیا متاسفانه موږ او تاسو یو تعداد مسلمانان هم ګورو چې هماغه د دوی د بې اساسه او بې دلیله وینا اخلي، شیر کوي، نور مسلمانانو ذهنیتونه ته رسوي، خلک په تشویش کې واقع کیږي. نو زه نننی د لنډ کلپ کې فقط دغه وضاحت تاسو ته کول غواړم چې آیا سږ کال رمضان روژه نیول فرض ده که فرض نه ده، مسلمانان باید روژه ونیسي که روژه ونه نیسي. نو زه به په دې کې د خپل نظر په دلایلو باندې تاسو ته وړاندې کړم. په لومړي قدم کې خو اول باید دا ووایم چې هر هغه دینی مسله چې کله مسلمان هغه اخیستل غواړي یا عمل ورباندې کول غواړي باید د خپل دینی مرجع څخه واخیستل شي. ځکه موږ او تاسو ته الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو د اهل ذکر نه پوښتنه وکړئ په هغه مسایلو کې چې تاسو نه پوهیږئ. اهل ذکر څوک دي؟ هغه هماغه مسلکی علما دي، د فن علما دي چې په هماغه موضوع کې په هماغه مسلک کې مهارت لري، پوهه لري، د هغو څخه پوښتنه وکړئ. زمونږ او تاسو د دینی مسایلو مرجع د فتوا اخیستلو مرجع فیسبوک نه دی، ټویټر نه دی، انستاګرام نه دی، واتساپ نه دی، نور دغه ټولنیز وسایل نه دي. زمونږ او تاسو مرجع اهل ذکر دی، مسلکی علما دي، په دینی مسایلو کې خپل پوهاوی باید د هغو څخه حاصل کړو. بل دا دی چې عجله کول پکار نه دي. تر اوسه رمضان ته لا تقریبا موږ او تاسو 11 ورځې لرو، مګر خلکو کې اوس هم دغه هلګوله شروع شوی چې څرنګه بشي څرنګه بشي. لږ چې انسان تریوس او صبر نه کار واخلي، حوصلې نه، دغه ټول مسایل او مشکلات راښکاره کېږي، د ټولو احکام او مسایل او فتاوا راښکاره کېږي. علما خاموش نه دي پاتې، علما شپه ورځ په همدې باندې کار کوي، د طبي سازمانونو سره ارګانونو سره کار کوي، علما سره ناست لري، په هر مجال کې علما الحمدلله مشغول دي، خپل رعیت او خپل ټولنه علما نه پرېږدي. نو د هرې مسلې د شریعت په رڼا کې، د شریعت په مصلحت کې، د مسلمانانو په مصلحت کې، په مشورې سره، د ډاکټرانو په مشورې سره، د علماو په مشورې سره، د قرآن او د حدیث په رڼا کې به انشاءالله تاسو ته هغه جامع فتوا راوځي. مګر اوس زه تاسو ته دا فقط ویل غواړم چې د رمضان د میاشتې روژه نیول د قرآن په صریحو آیتونو باندې فرض ده. ځکه موږ او تاسو ته یو آیت کې الله عز وجل فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هغه څوک چې سپوږمۍ یا هلال وګوري او دی حاضر وي، مقیم وي، نو دی د روژه ونیسي. په هر مسلمان په دغه آیت روژه نیول د رمضان د میاشتې فرض ده. بل آیت کې فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای مؤمنانو پر تاسو باندې روژه فرض ده لکه څرنګه چې په پخوانیو امتونو باندې روژه نیول فرض وه. نو د دغه دوو صریحو آیتونو په اساس باندې روژه نیول په هر مسلمان مکلف عاقل بالغ مقیم باندې فرض ده. مګر احادیثو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په نیولو باندې ټینګار کړی او دا د اسلام یو رکن ګرځولی چې حدیثو کې ثابت دی چې دا هم د اسلام یو رکن دی. نو په دغه اساس دا چې فرض دی پر موږ او تاسو باندې، دا په هیڅ وجه باندې روژه نه ساقطیږي. دوهمه نقطه دا ده چې شریعت، اسلامی شریعت هغه کسانو ته چې دوی د عذر خاوندان دي هغو ته شریعت رخصت ورکړی چې دوی روژه ونه نیسي. روژه که ونه نیسي باک نه لري. دا په نورمالو حالاتو کې که د کرونا وایرس وي که وایرس نه وي، د عذر خاوندانو ته اسلامي شریعت دغو عذر په نظر کې نیولی، رخصت یې ورکړی. د عذر خاوندان څوک دی؟ مریض انسان دی. څوک داسې مریض دی چې دغه مریضۍ سره روژه نشي نیولی. هغه انسان چې دی مسافر دی که فرضاً دی روژه ونه نیسي، د باندې باک نشته، که چیرې ونیولی شي بیا روژه نیول ورته بهتر دی. هغه انسان چې دی شیخ فانی دی، عاجز دی، ضعیف شوی دی، روژه نشي نیولی، ده ته رخصت ورکړی اسلام. هغه ښځه که خپل اولاد ته شیدې ورکوي، مرضعه ده، دغه ښځه که فرضاً اولاد یې د تغذیې په لحاظ باندې متضرر کیږي، نو دغه ته رخصت شته چې روژه ونه نیسي، که ځای دی بیا ونیسي.
هغه ښځه چې د حیض او د نفاس په حالت کې قرار لري دوی ته اسلام رخصت ورکړی نو دغه ټول هماغه اعذار دي چې اسلامي شریعت په نورمال حالاتو کې مسلمانان ترې مستثنا کړي دي د کرونا وایرس وي که وایرس نه وي نو هغه څوک چې روژه نشي نیولی که دا په دغه شرایطو کې وي که په نورو شرایطو کې وي دوی ته اسلام رخصت ورکړی دی دوی په نه نیولو باندې نه ګناهګارېږي قضا یې به نیسي. درېیمه نقطه دا بیانول غواړم چې آیا هغه څوک که د یو مرستیا نه خوف لري که فرضاً زه روژه ونیسم دغسې یو مرستیا به راته پیدا شي آیا دنه روژه ساقطېږي که نه ساقطېږي لکه اوس چې نن سبا د مسلمانانو په ذهن کې یو وهم ده یو ویره ده که چیرې یو مسلمان روژه ونیسي کیدی شي د کرونا په وایرس باندې مبتلا شي آیا دی باید روژه ونیسي که ونه نیسي ظن او ګمان هیڅکله فرض او یقین نه ساقطوي ځکه روژه فرض ده او دغه احتمال د اخته کېدلو د کرونا په وایرس باندې دا یو ګماني خبره ده یقیني خبره هم نه ده نو په دغه صورت کې فرض روژه هیڅکله نه ساقطېږي که د چا په ذهن کې فقط داسې یو ویرې حد پورې دی چې هسې نه چې زه په کرونا مبتلا نشم نو دی باید روژه پرې نږدي خپل روژه باید ونیسي. پنځمه موضوع یا څلورمه موضوع چې بیانول غواړم هغه دا دی چې تر څو پورې چې یو حاذق یو ماهر مسلکي مسلمان ډاکټر دا توصیه نه وي کړې چې تاسو روژه ونیسئ او دا یقین سره ثابته شوې نه وي چې روژه نیول د کرونا په وایرس د اخته کېدلو سبب ګرځي نو تر هغه وخت پورې په دغه ځواني ګماني خبرو باندې عمل نشي کېدلی. بله مسله په دې کې دا ده چې روژه او کرونا هیڅ کوم ربط نه لري روژه او کرونا هیڅ کوم ربط نه لري ځکه کرونا خلکو سره د اختلاط په نتیجه کې رامنځته کېږي لمس سره دی یا تنفس سره دی یا نږدېوالي سره دی اما که یو انسان په خپل کور کې لکه نن وخت ټول په خپلو کورونو کې قرنطین بند پاتې دي خلکو سره اختلاط نشته ټولنیز روابط نشته نو په دغه صورت کې د کرونا وایرس باندې اخته کېدلو احتمال یا چانس ډیر کم دی هغه روژې سره هیڅ کوم تړاو نه لري فقط خلک په دې فیسبوکونو کې دا وایي چې دغه روژه به د انسان د بدن مقاومت ضعیفه کړي او چې کله د بدن مقاومت ضعیفه شي نو دی کېدی شي په کرونا باندې مبتلا شي مګر که موږ او تاسو نن سبا د ډاکټرانو دغه ویب سایټونه یا د دوی مقالې یا علمي څېړنې مطالعه کړو اکثرو کې زما د مطالعې په نتیجه کې دا ماته ثابته شوې ده چې روژه او کرونا کوم ارتباط نه لري روژه د بدن مقاومت نه ضعیف کوي بلکې روژه د بدن مقاومت ته لا قوت وربخي قوت ورکوي ځکه که یو مدت پورې انسان د غذا د خوراک او څښاک څخه پرهیز کوي نو د بدن مقاومت لږ کمیږي مګر کله چې دی دوباره خوراک کوي دا نوی مقاومت او نوی انرژي ځان ته اخلي نو دغه قوت نور هم ورسره زیاتیږي. بل دا ده چې اوس وخت کې د ډاکټرانو د خوا نه او د ډاکټرانو د هیڅ سازمان د خوا نه داسې یو دلیل نه دی خپور شوی چې هغې کې په علمي لحاظ باندې څېړنیز لحاظ باندې دا ثابته شوې وي چې د روژې نیول د بدن مقاومت کموي او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو امکان شته فقط یوازینی یو څه یو اشاره چې د طب د نړیوال سازمان د خوا نه WHO چې ورته وایي World Health Organization دوی په ابتدا کې دا ویلي و چې غرغره بار بار د غرغرې کول د کرونا د وایرس د وژنې سبب کېدلی شي یا د اخته کېدلو احتمال کموي مګر وروسته دوی بیا دا هم ویلي چې غرغره هغه یقیني علاج نه دی یعنی احتمال لري چې یعنی یو څه تاثیر به ولري مګر دا هم حتمي نه ده چې خامخا د غرغره د کرونا د وایرس په اخته کېدلو مخنیوی وکړي نو بل کوم دلیل نه ذکر شوی فقط د غرغرې مسله وه. بله موضوع دا هم ده چې زما د مطالعې مطابق ډاکټران دا وایي که چیرې یو انسان تر 36 ساعتو پورې روژه ونیسي هیڅ پروا نه کوي 36 ساعتو پورې که چیرې یو انسان روژه ونیسي هیڅ پروا ورته نه کوي زمونږ تاسو روژه په دغه راتلونکي رمضان کې تر 14 ساعتو پورې به وي خواوشا د 14 ساعتونو څخه زیاته نه ده 14 ساعته مخکې به مو پېشلمي کې خوراک کړی وي څښاک به مو کړی وي د بدن هغه تغذیه او انرژي به مو پوره کړې وي 14 ساعته وروسته چې ماښام کېږي بیا خوراک کوو نو په منځ کې دغه 14 ساعته خالیګاه چې راځي دا هیڅ کوم نقصان بدن ته نه رسوي. د دې سره بله مهمه خبره دا هم ده چې علما خاموش نه دي پاتې شوي اوس وخت یو تعداد مسلمانان وایي چې دا علما ولې فتوا نه ورکوي ولې فتوا نه ورکوي خلک په تشویش کې دي خو خلکو ته د الله پاک هدایت وکړي ولې د وخت نه مخکې تشویش کوي تر اوسه پورې رمضان ته کافي وخت پاتې دی او د رمضان رسېدلو سره به انشاءالله دا ټول سوالات چې په ذهنونو کې دي دا قدم په قدم انشاءالله ټول حلیږي ځکه یوازې د روژې نیولو نه نیولو مسله هم نه ده منځ کې ډېر نور مسایل هم دي چې هغه به هم سره روښانه شي.
د اپریل د میاشتې په 1 تاریخ باندې د جامع ازهر چې په مصر کې د نړۍ په سطحه یو پیژندل شوی پانتون دی، د هغو د فقه او د فتوا هغه یو کمیټې چې ده دوی سره یو ناسته کړې وه. په دغه ناسته کې د صحت د نړیوال سازمان نمایندګان، په دې کې لسګونه ډاکټران، په دې کې د ازهر علما او په دې کې نور علما ټولو سره ناستو شرکت کړی او بالاخره دوی هغه همجانبه څېړنې چې وکړې، تحقیقات یې وکړه، مطالعه چې وکړه، بالاخره دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې روژه او کرونا کوم ارتباط نه لري. د روژې فرضیت په خپل حال باندې باقي پاتې دی. پر ټولو مسلمانانو باندې د روژې نیول د رمضان مبارک میاشت کې فرض ده. د روژې فرضیت په هیڅ وجه باندې نه ساقطېږي. که څوک عذر لري، مریضتیا لري، مسافر دی، زنانه حیض و نفاس لري، ماشوم ته شیدې ورکوي، یا یو انسان شیکه فانی دی، دا د عذر خاوندان دي. دوی ته اسلامي شریعت بې د داسې حالاتو نه هم جواز ورکړی د روژه خوړلو. که چا د قضایي نیولو توانمني درلودله، دوی به په آینده کې قضا نیسي. نو په دغه اساس زما د موضوع خلاصه هم دا ده چې انشاءالله الله تعالی د موږ تاسو ته ژوند راکړي تر څو د رمضان میاشت ته ورسېږو او رمضان دې په موږ تاسو باندې په خیر او خیریت سره راولي او موږ تاسو ته د رمضان د میاشتې د نیولو توفیق راکړي او الله عز وجل د رمضان میاشتې تر رارسېدلو پورې چې د رحمت میاشت ده په خپل رحمت سره هم دغه مرض او دغه وایروس ورک کړي تر څو مسلمانان وکولی شي خپل تراویګانې، خپل منځونه، خپل عبادت په ښه شان سره ترسره کړي. نو انشاءالله موږ تاسو ټول مسلمانان به د رمضان د میاشتې روژه نیسو. د رمضان د میاشتې د روژې فرضیت باقي پاتې دی، په هیڅ وجه باندې نه ساقطېږي. د رمضان مبارکې میاشتې روژه کرونا سره کوم ارتباط نه لري. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.